د جینۍ زړه به څنګه ګټي او دا به څرنګه خپل ځان ته مایله کړي، نو په دې ویډیو کې د نن یو داسې خاص معلومات مې راوړی دی چې کوم هلکان غواړي چې جینکو سره مینه محبت وکړي او خپل ځان طرف ته یې مایلې کړي، نو دغه ویډیو د هغوی دپاره ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې کومې جینکو سره مینه محبت کوي او هغوی ورته لفټ نه ورکوي، نو دا ویډیو دې وګورئ، نو بیا به دغه جینکۍ دغه هلکانو پسې ګرځي. مینه حاصلول صرف په خبرو یا ظاهري څیزونو باندې ممکنه نه ده. دا احساسات او اعتماد غواړي. که جینکۍ وي او که ښځې وي، دا ډېر زیاتې جذباتي وي. هغه صرف ظاهري او ښایستهوالی نه، بلکې هغه احساس، عزت او ریښتینو ویلي کس ته اهمیت ورکوي. هره جینۍ دا غواړي چې هغې ته عزت میلاو شي. چې کله تاسو د یو جینۍ خبره په غور سره اورئ او محسوس کوئ او د هغې خبرو له قدر ورکوئ، نو هغه دا هر څه ډېر زیات محسوسوي. په دروغو ویلو باندې کله هم محبت نشي حاصلولی او محبت نه قایمیږي. رښتیا ویل که تراخه ولې نه وي، هغه د جینۍ په زړه کې اعتماد پیدا کوي. چې کله تاسو یو جینۍ ته دا احساس ورکړئ چې هغه ستاسو دپاره یو خاص څیز دی، د هغې خبرې، د هغې د خوښ څیزونه او د هغې وړې وړې خوشحالیانې، نو هغه په خپله ستاسو سیټ ته راتلل غواړي. په زندګۍ کې د هر انسان یو داسې کس ته ضرورت وي چې هغې سره څنګ په څنګ ولاړ وي. چې تاسو کله د یو جینۍ په خوبونو او د هغې په مشکلاتو کې هغې سره ودرېږئ، نو هغه غواړي چې تاسو خپل جوړ کړي او تاسو له زړه درکړي. نو په یاده ولرئ، دغه جینۍ له عزت ورکړئ، رښتیا ویل وکړئ او توجه ورکړئ، نو دا به خپله ستاسو سیټو ته مایله کیږي.